بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ او زما ویډیوګانې به ضرور خوښوئ. راځئ ملګرو، زموږ او ستاسو نن ډېر زبردست ټاپک دی چې هغه عبارت دی له سرچ باکس رن کمانډ ان ایډس ټولبار څخه. راځئ ملګرو چې دغه څخه سټارټ والو. ډېر ښه ټاپک دی. هیله کوم ملګرو چې پوره ویډیو وګورئ ترڅو پوره ورباندې پوه شئ. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې ملګرو که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب بټن ضرور پریس کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ ترڅو دغه شان نوې او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ. راځئ ملګرو سټارټ بټن باندې کلیک کوم. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو ماته سټارټ مینیو کولاویږي. سټارټ مینیو راته اوپن کیږي. دې کې ما سره سرچ باکس موجود دی. سرچ باکس او بل ما سره په دې کې رن کمانډ دی. بعضې ملګرو ته به کیدای شي رن کمانډ دې ځای کې نه ښکاري. راځئ ملګرو دا به څنګه راولو. سټارټ بټن باندې رایټ کلیک کوم، پراپرټي ته راځم، دې کې کسټمایز ته راځم. کسټمایز کې ډاون رن کمانډ چیک. اوکې start yes it's come. run command تاسو ته موجود شو او تاسو ته راغی. بل خبره ما سره ایډرس ټول بار دی. راځو ملګرو موږ په ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوو، ټول بار ته راځو، ایډرس ټول بار باندې کلیک کوو، ماته هغه ایډرس ټول بار راځي. درې وړو ترمنځ څه فرق شو؟ راځئ ملګرو دا به نن وایو. ښه زه رالمه، ما په سرچ باکس کې کلیک وکړو. ملګرو سرچ باکس د دې لپاره استعمالیږي که تا نه فار ایگزامپل د یو فایل یا فار ایگزامپل د یو فولډر یا فار ایگزامپل د یو پروګرام نوم هیر وي خو تا ته نیم نوم درځي او نیم نوم نه درځي. صحیح ده ملګرو؟ لکه فار ایگزامپل زه ورته وین لیکم. کله ما چې وین ولیکه د وین لغات چې په کوم یو حرف کې یا په کوم یو ویډیو کې یا په کوم یو پروګرام کې موجود وي تا ته به ټول سجیشن درکړي ملګرو. یا فار ایگزامپل ما یو بل نوم ورته ولیکه، نوټ مې فار ایگزامپل ورته ولیکو. کله مې چې نوټ ولیکه ماته نوټ پیډ، سټیکي نوټ، وایس، ویو ډیوایس، پرنټرز دا کنټرول پینل والا پروګرامز دي. صحیح ده ملګرو؟ راځو دې نه پس ما سره فایلز دي، سټیکي نوټس، وینډوز نوټس، رن شارټ کټس، دې کې ممکن د شي نوټ موجود وي. صحیح ده ملګرو؟ ښه دغه ماته سجیشن راکړو. بل ما سره ملګرو رن کمانډ دی چې دې شارټ کټ موږ سره وینډوز کی آر دی، وینډوز بټن آر دی. صحیح ده ملګرو؟ دا موږ سره د دې شارټ کټ دی. دې کې به ملګرو تاسو ایگزیکیوټیبل نیم لیکئ. ایگزیکیوټیبل نیم څه ته ویلی شي؟ ایگزیکیوټیبل نیم as well called default name. executable name ته default name هم ویلی شي. What is executable name? Those names that we enter in the run command and open a program are called executable names. The executable names is given from the company side. executable name هغه نومونه ته ویل کیږي چې کوم موږ ورته په رن کمانډ کې لیکو او د هغې په ترو سره پروګرام کولاویږي. دې ته وایي executable name. executable name ته default name هم ویلی شي او دغه executable نومونه د کمپنۍ د خوا نه ورکولی شوي یو پروګرام ته. صحیح ده ملګرو؟ فار ایگزامپل زه رالمه، زه ورته رایټ لیکم، انټر پریس کوم. کله مې چې انټر پریس کړم ماته ورډ پیډ اوپن شو. ورډ پیډ هم تاسو ورته لیکلی شئ. صحیح شوه؟ ورډ پیډ هم ورته ولیکئ تاسو ته اوپن کېږي. که فار ایگزامپل تا ورته دغه رایټ داسې ولیکه، سپیس دې منځ کې ورته ورکړه، تا ته وایي چې دا نه پېژني. صحیح ده ملګرو؟ نو دې وجې نه چې دی تاسو به غلط نوم ورته نه لیکئ. له دې څخه وروسته ما سره ایډرس ټول بار دی. دې کې به هم تاسو ایگزیکیوټیبل نیم لیکئ خو دې فایده دا ده چې تا ته به پوره ایډرس درکوي. یعنې چې دغه پروګرام په کوم ځای کې پروت دی تا ته به هغه پروګرام پوره ایډرس درکوي. یا ما فار ایگزامپل دې کې څه ولیکم، زه فار ایگزامپل په دې کې لیکم وین ورډ. وین ورډ چې کله ما ولیکم ماته پوره ایډرس راکړي چې فار ایگزامپل سی پروګرام فایلز دیس ون دې ځای کې دا موږ سره دلته پروت دی. صحیح ده ملګرو؟ ښه بله فایده موږ سره د دې دا ده چې فار ایگزامپل تاسو یو پروګرام غواړئ، پروګرام اوپن کول غواړئ خو تاسو سره هغه په سیسټم کې موجود نه دی. دا به تا ته پیدا کوي که هغه سیسټم نه وي که هغه بهر نه وي. که سیسټم کې فار ایگزامپل تاسو سره موجود نه وي دا ځي انټرنیټ سایټ ته. انټرنیټ سایټ څخه تا ته پیدا کوي، هغه ځای کې تا ته شو کوي. فار ایگزامپل زه ورته چې فوټوشاپ ماته پیدا کړه، زه انټر پریس کوم. کله مې چې انټر پریس کړم سره موجود نه دی، زه انټرنیټ سایټ ته راوستلم، تا ته وایي چې دا به په انټرنیټ کې موجود وي یا هلته موجود دی. صحیح ده ملګرو؟ ښه له دې څخه وروسته ما سره ملګرو رن شارټ کټس موجود دي. صحیح ده ملګرو؟ یعنې ایگزیکیوټیبل نیمز ما سره دلته موجود دي. ایگزیکیوټیبل نیمز صحیح ده ملګرو؟ زه راځم تاسو ته هغه ون بای ون ښیم. دا ما سره ایگزیکیوټیبل نیمز دي چې کوم ورته موږ په رن کمانډ کې لیکلی شو. ډېر زبردسته دي. تاسو ته زه په پوره ویډیو کې راولم، تاسو ترېنه بیا سکرین شاټ واخلئ، بیا ولیکئ، زده یې کړئ. ګوره تاسو ته زه یو شی ښیم ډېر زبردسته. OSK مطلب آن سکرین کیبورډ.
وینډوز کی آر مې پریس او اس کې مې ولیکه ملګرو انټر. صحیح ده ملګرو، ما سره اون سکرین کیبورډ اوپن شو. صحیح ده ملګرو. ها دې کې که فار ایگزامپل ستا کیبورډ کې کومه کی کار نه کوي، ته اون سکرین کیبورډ راوله. اون سکرین کیبورډ د وجې نه ته کولی شي چې هغه کی ته دلته پریس کی او دې ځای نه ولیکي. دا به انشاءالله په نیکسټ لیکچرو کې به دا به د خیر سره فول ډیټیل سره وایو په کنټرول پینل کې. صحیح ده ملګرو. ها راځي ملګرو زه تاسو ته یو بل څه هم ښیم. سکرین ریزولوشن ډیسک ډاټ سی پی ایل، دا خو مو مخکې ویلی هم دی که نه، ډیسک ډاټ سی پی ایل. صحیح ده ملګرو. سکرین ریزولوشن دا مو ویلی دی که نه. صحیح ده. بل تاسو ته زه ښیم ملګرو سی ایم ډي کمانډ پرومپټ، دا مو هم په ډیفینیشنز کې ویلو چې دا څه کار کوي. صحیح ده. دا به هم د خیر سره به فول ډیټیل سره وایو. ښه ملګرو امید لرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د لایک بټن پریس کړئ، که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست سبسکرایب بټن پریس کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شان نوې او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ. والسلام.